پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ډېر په غم کې ناست خفه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوس وکړه چې ولې خفه یې؟ هغه ورته وویل چې د الله پیغمبره د یو خبرې سوچ کې کړی ما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې څه خبره ده؟ هغه ورته وویل چې موږ سهار ماښام ستا خوا ته راځو او ستا مخ وینو، تا سره یو ځای ناست یو. سبا به ته په جنتونو کې د پیغمبرانو سره په اوچتو مقامونو کې ناست او موږ به لاندې ګرځو راګرځو، تا به لیدلی نه شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هېڅ جواب وله ورنه کړ. نو جبریل راغی او دا آیات یې راوړو. نو هغه صحابي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښته او هغې له دا زیری ورکړه. ګوره چې څوک د پیغمبر سره مینه کوي او د هغه تابعداري، نو الله به دې سره په قیامت کې هم یو ځای کوي. المرء مع من احبه، چا سره چې مینه کوي هغې سره به یو ځای، د دې خلکو سره به ته یو ځای په جنتونو کې. ذلک الفضل من الله، دا مهربانی ده د الله د طرف نه. وکفا بالله علیما، او کافی دی الله پوی ستاسو په اعمالو باندې.